تښتېدلی غني د نړۍ یو ناوړه لیست کې دویم ځای خپل کړ. سلام پوره جزئیات په سوله ټي وي چینل کې راسره وګورئ. پخوانی ولسمشر اشرف غني د نړۍ په کچه د ولسمشرانو په یو ناوړه لیست کې راغلی او دویم ځای خپل کړ. فاسد او تښتېدلی غني چې د واک پر مهال یې هم هیواد کنډې کپر کړ، هغه مهال هم افغانستان د فاسدو هیوادونو په سر کې د نړۍ په کچه راتلی چې اوس خپله هم غرق شوی دی. اشرف غني د اوکریپ ادارې له لوري د نړۍ په کچه دویم فاسد شخص وټاکل شو. د سازمان شوي جرمونو او فساد په اړه د راپورونو ورکولو پروژې له لوري د بلاروس ولسمشر لوکاشینکو لومړی فاسد انسان او محمد اشرف غني د نړۍ په دویم فاسد انسان شو. دوی د 2021م زیږدیز کال نړیوال فاسدین دي چې دا شرم یې هم افغانستان ته پرېښود. د دې سازمان د بیان له مخې ویل شوي اشرف غني یو بې کفایته او فاسد شخص و چې افغانان یې مرګ ته پرېښودل او دی د خپل حکومت د فاسدو چارواکو سره عربي اماراتو ته وتښتېد چې اوس هلته میشت دی. اشرف غني ملي خیانت وکړ او د هیواد د 20 کلنۍ بقا او لاسته راوړنو جنازه یې پر اوږو وایسته. د ډارن او فاسد مسؤل ډېرې لوی خبرې کولې او کله چې د رښتیاو میدان ته راغلی نو له بکسونو ډالرو سره یو ځای له افغانستانه وتښتېد او اوس په عربي اماراتو کې خپل د عیش او عشرت ژوند لري. غني شاوخوا 7 کاله واکمني وکړه چې په خپله د واکمنۍ کې نه یوازې چې د فاسد په وړاندې مبارزه ونه کړه بلکې دا پدیده یې د هیواد کې نوره هم زیاته کړه. که څه هم هر وخت یې شعارونه همدا و چې له فاسد سره مبارزه کوي، ولې په اصل کې دی پر خپلو ژمنو نه ولاړ او اصل کې خپله هم په فاسد کې ښکېل و. کله چې د اشرف غني حکومت سقوط کېدی نو د حکومت لوړپوړو چارواکو ټول بانکونه لوټلي ول.